دویم سر 180 یوسل اتهم نمبر آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم. د سورہ بقرہ دریم حصہ د 177 آیات نمونږ شروع کړی و. په دې کې بیان د جهاد فی سبیل الله او به د جهاد اقدامی د پاره مبادیات ذکر کول. درې مبادیو یو دا تهذیب الاخلاق د مجاهد لصفات. څوک چې اقدامی جهاد لذي نو هغه کې خپل اول د الله صفات پکار دي. دویم احکام د سیاست مدنیه شروع کړو چې حاکم لپکار دي چې په ملک کې د سلور احکام نافذ کینو جهاد تبلار کولو شي او دا رنګ جهاد به ممکن شي. پای کې اول قانون مونږ ویلو په تیر درس کې چې قصاص من الظالم. حاکم لپکاري چې په ملک کې د قصاص قانون جاری کی. ظالم نه د ظلم بدله واخلي. که چېرته ظالم نه ظلم بدله په ملک کې نه اخیستل کېږي نو ظالم به روز پر ورځ ظلم ډیری او عدل او انصاف په معاشره کې نه راځي. اوس د دې 180 آیات نا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت دا دویم قانون د حاکم د پاره ذکر کوي د سیاست مدنی. دې ته وایي تقسیم الاموال بالقانون شرعی. د مال تقسیم د شریعت د قانون مطابق. حاکم دام ډیوټي دا چې دې حقونه حقدارو ته ورسي. د چا چې کوم حق ته پکار د چې دې اغل حق ورکی په ملک کې دی میرډ والا نظام راولي. دا نه چې د یو حق بل ورکی او د بل غبل ورکی. نه اهل سړی را مخې ته کوي او اهل رستو کوي. د چا چې حق ته غل نه ورکی او د چا چې حق نشته دا غي ساغل ورکی. نو دې ملک بیا امن اصلاح نشرات لې نه جهاد تلار کولاوي. تقسیم د اموالو تقسیم د حقونو دا به د شرعي قانون مطابقي. علی به د ملک امن راځي علی به چې کوم د اصلاح راځي. دا د حاکم ډیوټي ده. مخې ګوره د انفس قانون ذکر ک د نفسونو چې قصاص جاری کې. اوس د اموالو قانون جاری کوي. لکه عدالتی نظام کې دې ته فوجداري وي د مخکې قانون د قصاص وغیرہ او دې ته دیوانی قوانین وي او مقدمات وي. نو سه هغه شروع کړل. نو ګورم چې ملک دا قانوني نو بل سړی و د بل حق نه وي. حاکم چې خپل عدل او انصاف والی نو میرډ باندې فیصله وکړي. دا بنی چې مالدار تر کیږي او غریب تر کیږي. دا قانون بنی. ځکه دا نه انصافي ده. لکه کیپیټالیزم څه ته وایي دې ته وایي سرمایه دارانه نظام. زموږ ملک اوس کیپیټالیزم دی. مالدار روز پروز مالداریږي. غریب روز پروز غریب کیږي خرابیږي. دا ولې سیز ګران شي مالدار ته هیڅ فرق نه پروزي. هغه هم خپل فیکټری کې شي ګران کی ټول نزلې را غورځيږي په غریب باندې. غریب وسنه لري چې شی بیا واخلي. دا ځکه چې ملک دا قانون د اموالو نشته
چې دا قانون نافذ وي د اموالو د قانون شرعي مطابق تقسیم. نو چا به ذخیره اندوزي نه کوله، چا به مال نه پټاو، چا به یو شی په خپل ګراناو نه. دلته خو خپل منمانیانې دي، نن یو ریټي سبا چې ورشي بل ریټي، او هر دکان کې مختلف ریټي. په نرخنامه باندې څوک عمل نه کوي. نو د قانون عمل درآمد عمل ته بیانې ښه چې عدل او انصاف ني. نو دا قانون ذکر کوي، ډېر اهم قانون دی. وګورئ ښه، کتبه فرض کړی شوي دي علیکم په تاسو باندې دا حضرا کله چې حاضر شي احدکم الموت یو تن تاسو ته علامات د مرګ، ان ترک خیرن کپری خدمال نو الوصیتو لازم دی په د وصیت کول للوالدین د خپل مور او پلار د پاره یا خپل مور او پلار ته. د کې دوه معنی دي، روسو زه تفسیر کوي مخه. والاقربین خپلوانو ته او بالمعروف د قانون شرعي مطابق. حقا دا لازم دی علی المتقین په متقیانو پرهیزګارو باندې. د دې آیات متعلق عام مفسرین دا خبره کوي وی دا آیات منسوخ دی او ترجمه مغیدا سکی ان ترک خیرا کدی مړی مال پریخي نو الوصیتو دی به وصیت کوي چاته د چا د پاره لیل والدین لام په خپل معنا باندې د خپل مور او پلار د پاره به وصیت کوي او خپلوانو د پاره نور چې کوم وارثان بالمعروف د شریعت مطابق. نو عام مفسرین وی د آیات منسوخ تی وی دا الو چې د سورته نساء آیاتونه نور راغلي. ولی سورہ نساء کې بیا مکمل د هر چا حصے خولی دي، د پلار دومره د مور دومره پوره حصے ال ته خودلی شوی. نو د وجنا ویدا وصیت الو کله چې د سورہ نساء آیاتونه نور راغلي. کله چې د سورہ نساء آیاتونه رالل نو بس نبی علیہ السلام اعلان کړو چې لا وصیت لوارثین، وصیت او وارث لنشته، ځکه وارث اسی قرآن خو لیکل هغه واضح دي. او امام شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه په قرآن کې 15 منسوخ آیاتونه دي، نو په کې دا دي د پاغه سورې نساء په آیاتونو باندې منسوخ شوی دی. ښا په دې بو عمل وینه کیږي. دا رنګ باقی مفسرینو بیا دا خبره کړې ده، لکه علامه سیوطی رحمت الله علیه تفسیر مدارک تفسیر کبیر والا، چې آیات د نسخ نه بچ شي نو بهتر دی. نو بیا پدې کې د رئیس المفسرین زمونږه د سلسله لوی د تفسیر مشر او د دیوبند عظیم مفسر د علماء دیوبند رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علیه دلته بیا بهترین تفسیر کړی دی. هغه وایي دا کتبه په خپل معنی دي او دا لیل والدین کې لام بمعنی الا واخلا او معروف نه مراد قانونی شرعی دی او خیر نه مراد مال دی. نو هغه معنی دا سکیه وی کتب علیکم فرض کړی شوی دی پتا سو باندې دا حاضر کله چې حاضر شي احدکم الموت یو تن تاسو ته علامات د مرګ. نو ان ترک خیرن کپری خدمال نو الوصیتو ای کتب الوصیتو دا نائب فاعل د کتبه د پاره. نو معنا دا سره لازم دی په د وصیت کول د په فرض دی. خلیل والدین کې مونږ په لمانه کړي و د مور او پلار د پاره. دلته و معنا کو د مولانا حسین علی رحمت الله علیه تفسیر پروسرا خپل مور او پلار ته دی وصیتو کی. دارنګ والاقربین خپلوانو ته دی وصیتو کی پس باندې بالمعروف د شریعت په قانون باندې چې زه وفات شم زمړ شم نو مور او پلار ته داسې وصیت کوي پهلا په جون چې ګوره ما پسې زما د مرګ نه بعد غیر شرعي رسمونه ونه کې، زما د مرګ نه بعد ما پسې داسې سونه کې چا د شرع خلافي دی. بخپل مور او پلار ته دا وصیت کوي
خپلوانو ته به کوي. که ده وصیت ونکړو شاته ورپسې هغوی څه وکړل نو دی به مجرمي. که ده وصیت کړي او هغوی بیا وروسته څه وکړل نو دی به مجرمه نه وي. نو ټیک شو، عام مفسرین وایي د آیات په هغې معنی سره منسوخ دی چې مور او پلار او خپلوانو دپاره وصیت منسوخ شو. ولې سورې نساء کې حصې راغلی د هر چا. خو دې تفسیر متعلق دا معنی ده چې سړی مړ کېږي نو خپل جون کې د وصیت وکړي. لکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو د شپه تېره نه شي چې تاسو خپل وصیت ونه لیکئ. مطلب نن خپل وصیت ولیکه. که زه مړ شم زما نه بعد زما جایداد دی نو دا ګورئ دا شریعت د قانون مطابق تقسیم کې. زما چې څومره اولاد دی په دې کې څومره وارثان چې شریعت خوري دی او شریعت چا چاله ورکوي زما لاندې کم وارثانو ته رسي نو هغه ورته ور ورسوئ. دارنګ زما کفن دفن دا صحیح طریقې سره وکړي، په دې کې رسمونه ونه کې. ما پسې چرته بدعات ونه کې، ما پسې ګریوان ونه شلوئ. هسې نه زه مړ شم او تاسو د سیان د وخت د جاهلیت غوندې جاړئ ما پسې، نو داسې به نه کوئ. دې به داسې وصیت کوي. ښه دارنګ جنازه مې جلد وکړئ، دا نه چې جنازه خو اوږده کړي. بعضې خلک یې که نور که فلانکي صاحب را روان دی نو جنازه مونږ لا نه کوو. حدیث کې راځي اسرعوا بالجنازه اسرعوا بالدفن. جنازه زر وکړئ او زر زر دفن کې دا مړی، په دې کې جلدي وکړئ، چا انتظارونه به نه کې. بس چې فوتګي وشوه دومره سات به ټایم ورکړئ چې قبر تیار شي او د کفن د غسل انتظام وشي، دومره ټایم. نو دی به دا وصیت کوي چې په ما دقسې غلط رسمونه ونه کوي ښه، یا ما پسې د جاهلیت غوندې سیان دی ونه کوي. خلک یې که نه مړی وشي نو وروسته ورپسې بلا رسمونه وکړي او دا دې مړي ته نقصان رسوي. دې مړي وصیت نه کړی او د نی ویلې چې زما د مرګ نه بعد په ما د جاهلیت طریقې مه کوئ، نو خلک خو لګیایي. څوک به راشي ګریوان بشلی، څوک په چغې وخي، څوک به مخونه وخي. حدیث کې راځي وإن المیت لیعذب ببکاء اهله. وی دا مړی دته د خپل اهلویال په جړا باندې عذاب ملاوي. د دوی ورپسې چې جاړي او چغې وایي نو دا مړي ته تکلیف رسوي. دې ته خو پته نی. او دا ښځې ډېرې مکاري او یا هغه خپلوانې ټول عمر به زمونږ پښتانه څه کوي، سړي سره به روانئ، دا به روري، دا به مامئ کاکا به د په جون ورسره نه کوي، بغض حسد ورسره لري. خو چې مړ شي مکه په درشل باول هغه حاضرې او قصد به چغې وی وی ته خو لاړې او هلکه په جون دې ورسره ولې نه کول. په جون چې ژوندی و ته خو چې د تپوس لرانلې، تا خو سره حسد ساتلو، بغض دې ساتلو. اوس دلته خپل مکر خلکو ته ښې. نو دغه مکریانې ښځې ني دی چې په کوسي رانوځي هلته به چغې ووایي او څوک به ځان وښي چې لکه مطلب دا موږ ډېر خفه یو. که ته خفه وې ته په جون دل راغلی وې نو په جون خو دې بدي شو. دا ریالټي ده دې معاشرې. نو په جون منه کوي او په مرګ به بیا رامنډې وښي. مرګ خو بیا پردی سړی هم راځي، تا ته څه ضرورت دی؟ خبره دا ده هر چا سره صله رحمي کول دي، دا نه چې ته صرف په مړي کې حاضرې او په جون ورسره نه کې. نو ته به داسې وصیت کې چې زما په مړي باندې څوک داسې ونه جاړي، داسې ځان ونه وښي، ما پسې غلط رسمونه ونه کړي. او دا چې مړ وشي ورشه د تختې حلوا پخه کړي. هلکه تختې حلوا څه ته وایي؟ دا بوډېګانې ښځې په دې ډېرې پوهېږي. شابه تختې حلوا پخه کړه. وی دا ځکه پخه کړه شابه زر زر د تختې لمبول له چې دی ننوځي زر د حلوا پخه کې. وی دا قبر کې چې دی لاړ شي نو هغه ماران لړمانان چې په ده چک لګوي نو په حلوا کې چک لګوي، په ده نه لګوي. حلوا ته وخوړه او چک په هلته لګوي.
دا خو چې ستا په خېټه چک لګولی وي نو ښه به وي. عجیبه فلسفه ده دې خلکو وي تختې حلوا تیاره کړه. داسې بلا رسمونه به خلکه کوي. او د دې مړي او د دې کفن دفن په وخت باندې د امیانو سړي نه دي د علي بې چې نه ورځي دی به هم ډېر ځان نیغ نیغ کوي یاره دا داسې که او د هغسې که. عالم علما به ولاړي او دوی به خپله مشروطیانې کوي او غلطې طریقې چا شریعت کې ني. کله به قبر ته ولاړي دا داسې که او د هغسې که د ځان ځان نه به خبرې کوي. هلکه صحیح طریقې زده که د شریعت د غسل د کفن مړی به سپاري څنګه نو دوی پکې د بوډاګانو پکې د ځان ځان نه څه طریقې خپلې جوړې کړي او هغه به لګیایي مشروطي به هم پکې کوي. عالم ولاړ دی خو ته غلی ودرېږه که نه چاره ته څنګه وایي هغه رنګ کوه. دا نه چې ته ورته یاره چې دا خو داسې نه دا خو داسې نو تا داسې علم کړی دی او پوهې خو خبره دا راسې خپل ځان ښیي. نو په دغه موقع خدمت پکار دی خو چې عالم ولاړي هغه تا ته څنګه طریقه ښیي نو هغه رنګ پکې. نو د دې خلکو د مړي په وخت کې هم بلا رسمونه وي کله به انتظارونه کوي ورګه فلانکې صاحب به رارسي جنازه به ښه لیټ کړي ټوله شپه به په مړي تېره کړي هلکه سبا به جنازه کوو چې ته مازدیګر یا غرمه به وفات شوي یا سهار او دوی به بلې ورځ ته واړئ نو ټوله شپه خلک په ژړا او په غم تېره کړي. هلکه شریعت خو تا ته وایي چې زر جنازه وکړو زر دفن وکړه بس دومره ټایم ورکړه چې قبر تیاریږي او دا کفن دفن انتظام وشي خبره ختمه. نو دا بلا رسمونه دي نو که دا تا وصیت نی کړی او دوی د پسې کړل ته به ګناهګارې دا به ته پیلوې کور کې چې ګوره زه مړ شم نو ما پسې به دا شیزونه نه کوئ ساده طریقې سره ما پسې دعا وکړې نفل را پسې وکړې د قرآن ختم را پسې وکړې دا وصیت به هم وی غلط وصیتي چې دا مړی وی ما پسې ختمیان راولې او ختمونه وکړې هغه طالبان چې هغه چیو والا هغه پیسو والا چې شابه ما پسې راولې ایو ختم نه کوي هغه ستا چیو له راځي او ستا روجو له راځي او پیسو له راځي نو دا وصیت هم غلط وصیت دی. ته وارث یې که نه په کور کې بلا زامني هلکه تاسو سپارې راوالی په خپله باندې د خپل پلار پسې د خپل رور پسې یا مور پسې د پسې تاسو ختم وکړئ په خپله چې یو ټکي ښه صحیح صحیح ووایئ او خپل مړي پسې وبخئ. نو خپله خو د صحیح نه به زر به طالبانو ته اواز کړي او هغه طالبان هم خدای دې مل شنو ښکاریاني ای خو دوه ټکي نی ویلی او وي هلکه بند کې ورسې چیر وړه او د مړي درېمې او څلوېښتمې ته به یې خپې غځولي بس د دې تکړه دي بس چې خېټه مړه شي نور په مړي ستا څه نه کوي چې مړی ستا وبخلی شي او کو جهنم ته لاړو هغوی د خپل کار دی کوي زمونږ پیسه نو دې د وجه نه دام غلط وصیت دی ښه چې ما پسې ختمیان راولې او ختمونه دې وکړي. ختم صحیح طریقې سره وکړه نو بیا ټیک ده په خپله یې وکړه دغه پیسې به پې نه ورکې چې دغه پیسې دې پې ورکړئ نو علماء دا مسله لیکلې زمونږ شامی والا چې چا دا وصیت وکړو چې ما پسې دا ختم وکړې دا وصیت پر ده نه پوره کېږي ویل الاخذ والمعطي کلاهما فی النار په قرآن په ختم باندې پیسې ورکوونکي اغوستونکي دواړه په اور کې وایي دا د علامه شامی فتوا ده ښه. بهرحال وصیت صحیح نو ټیک ته چې وصیت غلطي نو دا د مړي ته نقصان رسوي ښه. نو دې د وجې نه دې آیات کې دا قانون ذکر کوي چې ګورئ ته مړ کېږه او ستا نه کم مال پاتې کېږي او تا پسې کم رسمونه کېږي د دې متعلق ته پهله نه وصیت وکړه چې ګورئ ما پسې به دا شیز دا داسې کوئ د قرآن او سنت نه خلاف ما پسې یو شیز هم ونه کوئ ښه. نو فرض کړی شوي دي په تاسو باندې کله چې حاضر شي او تنه تاسو ته علامات د مرګ ان ترک خیرن که پریښي د مال نو الوصیتو فرض کړی شوی دی په د وصیت کول للوالدین خپل مور او پلار ته والاقربین خپلوانو ته بالمعروف په قانوني شرعي ټولو ته په پهله وصیت کوي حقا دا لازم نو واجب دی علی المتقین په پرهیزګارو باندې پرهیزګارو خلکو باندې دا لازم دی مؤمنانو باندې ښه
چاغي بدغه وصیت کوي فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. په دې آیات کې د وصیت تبدیلی باندې زجر دی. اوس یو کس دی هغه د شرع مطابق وصیت کړ چې ما پسې زما د مرګ نه بعد رسمونه بنه کوي، سنت خلاف طریقې به ما پسې نه کوي، او دا خاندان والے ولګېدل او دوی ورپسې ښه رسمونه وکړل، دوی ورپسې درې مې او څلوېښته مې او اول ماښام او اول جمعه دا هر څه رسمونه یې ورپسې وکړل. نو دې کې اوس مړی ګناهګار نه دی، دا چا چې وصیت بدل کړ دا سړی ګناهګار دی، هغه وارث. نو ستا غاړه خو خلاصه شو، ولې تا وصیت کړی، تا پسې بیا هغې وکړل، هغوی به ګناهګاري. وګورئ فمن بدله بچا چې بدل کړه دا وصیت بعد ما سمعه پس تا اورېدو د دې وصیت نه فانما اثمه بېشکه ګناه د دې بدلولو الذین پای کسانو به یبدلونه چا چې بدل کړه دا وصیت، کم سړي چې دا وصیت بدل کړي په دې وارثانو کې، نو دې ته به سزا ملاویږي. ستا غاړه بیا خلاصه ده، ستا غاړه دې نه خلاص شوه. او ان الله بشک الله سمیع اوریدونکی او علیم پوی ذات هغه هر څه ویني او په هر څه پوی دی چې دا وصیت چا بدل کړ. ځکه تا خو پهله ویلو خپل جون کې دی ویلو چې زما د مرګ نه بعد ما پسې وګورئ غیر شرعي رسمونه نه کوئ، که هغوی د پسې وکړل هغوی به ګناهګار وي. نو ګوره غاړه به خلاصې ته اوس نه د مرګ پته نه لګي، ته نن مرئ سبا مرئ 10 کاله بعد مرئ، خو کور کې اوس نه ووایه چې ګورې زما د مرګ نه بعد ما پسې وا غیر شرعي رسمونه نه کوئ، و چې سره شریعت طریقه دا به کوئ. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم. په دې آیات کریمه کې اوس دا خبره ذکر کړي چې اجازت د غلط وصیت د تبدیله د کی اجازت ورکړي. یو سړی دی هغه غلط وصیت کړو، لکه اوس یو کسي دغه نه جایداد پاتې کېږي پلاري، هغه وصیت وکړي چې هلکه زما دا ټول جایداد یو زوی له ورکړي، نور زامن څه کړي اسکیپ کړي، دا وصیت د ده به نه قبلېږي. ولې دی کې د نورو زامنو ایسم ده، د ده جایداد به د شریعت د قانون مطابق تقسیمیږي، هغه کې د هر زوی څه ده، صرف د یو کس ته به نه میلاویږي. دا وصیت بدلولی شي، خره د اجازت دی. ظالمانه وصیت چا کړي نو بس دا به بدلیږي ښه، یا د ګناه وصیت یې کړی دی، زه چې مړ شم نو هلکه ما پسې وګورئ د تختې حلوا پخوئ او ما پسې به دونه خیراتونه کوئ، دیګونه به راوړئ او دونه خلکو ته به دعوت یې کوئ، او چې خلک ووایي چې ګوره د فلانکي مړي خیرات و مړی دی ته وایي، وګوره خپل مړی ډک ولېږلو بېنامه ونه لېږلو په جون کې وایي که نه چې داسې ما پسې کوئ، او دا به 40 ما پسې کوئ، او دا به اول جمعه ما پسې کوئ، او دا به کوئ هغه به کوئ، بلا بدعت رسمونه د ده وصیت دا به بدلیږي. او چې وارث علم والا او پویو اب دا وصیت د ده نه پوره کوي، دا خو تا ظالمانه یا ګناه والا وصیت کړی دی، نو کو دا بدل کو وارث په دې ګناهګار نه دی. ښه وګوره فمن خاف بس څوک چې یریږي من موص د وصیت کوونکي جنفا د ظلم نه او اثما یا د ګناه نه، جنفا چې د ظالمانه وصیت کړی دی، لکه دی وایي هلکه زما ټول جایداد د یو کس له ورکه او وارثان یې ډېري، دا به نه قبلېږي. اثمن د بدعات و رسومات وصیت یې کړی دی، ما پسې به دا کوئ او دا کوئ، رسمونه یاد کړي دي، نو فاصله بس اصلاح دی وکړي بینهم په خپل منځ کې، فلا اثم علیه بس نشته ګناه په دې وارث، بیا په دې باندې ګناه نشته ښه چې ده دا وصیت بدل کړ، هیڅ ګناه په ده نشته. او که چېرته دا وصي ژوندي وي، دا څوک چې وصیت کوي چا ورته وي چې هلکه وصیت خو دې وکړو لا ژوندی غلط وصیت دی وکړو، تا ټول جایداد د یو کس له ورکړو، د یو زوی له دا نور زامن دې پرېښول، یا ته وایې زما د مرګ نه بعد به دا رسم او دا رسم ما پسې کوی، شریعت کې هغه نشته،
توبه وباسره دی نو کو دې ژوند دی به توبه وباسي او چې توبه ویستا ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان ذات ته الله به معاف کی او کو د مرګ نه بعد در وصیت ښکارا شو غلطو نو وارثان به بدلی دوی ته اجازه ته دی په دې ګناګار نه دي دا مړی سره خېګړه ده ور مړی چې کوم دی د چا د پاره داسې وصیت کړی چې زما د مال ټوله فلان کیله ورکا یو پردی سړی د وارثانو نه یاد کړي نو د مال کې د خیرات یا چاله د ورکړې حواله سره 3 مېسه کې دی وصیت کولې شي اب صرف قبلی کې پاغه 3 مېسه کې نور به وارثان اخلي ټولو کې د وصیت د بل چا د پاره نه قبليږي دا خو د وارثانو یې سیدی پکې خلکو حق ته پکې نو دغه سي ظالمانه د ګناه وصیت د بدلولې شيخه دا دویم قانون او تقسیم الاموال بالقانون الشرعي حاکم لبکار دی چې د اموال او تقسیم د شریعت د قانون مطابق کی میرټ باندې فیصلو کې حقدار او حق ورکی او آیات کې مونږ چې کوم تفسیر کو د مولانا حسین علی رحمت الله علیه چې وصیت بکې په قانون شرعي باندې واخ دا ورن اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله ستاسو کلام وګي په دې عمل توفیق راکړي قران او الله د پیغمبر سنت طریقې زموږ عملي ژوند کې راولي بیماران سو کې الله ټول بیماران له صحت ورکړي چا څه حاجات الله ته پوره کړي سوک مشکل کی اللہ مشکل نے اخلاص کی ہر قسم شریان و فسادیان و حاسدین و اللہ زمون حفاظت فرمائے اللہ تمون راضی تخبل دین خدمت پارا صحت و عافیت را نصیب کی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین